السلام علیکم ملګرو، زم تاج شینواری د خیبر غږ. دلته چې کوم د مزدوران دي دا ډېر لاچاره دي. دوی نه دلته کارخانې شته، نه دلته نور څه کاروبار شته. خو دلته چې کومه خبره ده دوی او دوی کوم راټول شوي دي، دوی نه به موږ پوښتنې کړو چې دوی څه مطالبې دي او ولې دلته راغونډ شوي دي. نو دوی چې موږ سره د یو مشر لیار دي سره به خبرې کړو چې دوی څه مطالبې او څه وایي او څومره ورځې وشوي دلته او په څه باره کې راغونډ شوي دي. ډیره مننه ستاسو چې تاسو راغلی او زموږ د غریبو خلکو اواز مخکې رسوئ. ما نوم فرمان شینواري د مزدورانو اتحادیې مشر یم. تېرې شویو شپږو میاشتو نه بارډر بند دی چې هغه نه ډېر زه خلک بېروزګاره شوي دي. موږ 4,000 مزدوران ورسره ټیکسي ډریوران، دکانداران، جمرود بازار، لنډي کوتل بازار، دې ټولو باندې اثر دی او زموږ یې میاشتې نه احتجاجونه کړو خو هغه څه ریزلټ راونه واته او نن موږ لومړی ورځ ده دلته ناست یو. انشاءالله پورې به ناست یو څو پورې زموږ ته بارډر نه وي کولاو کړی. دغه ملګري خبرې تاسو واورېدې او اوس په موږ چې دلته څومره کسان یو هم خبرې کول غواړي نو دلته موږ سره څنګ کې ولاړ دي نو دوی سره ګډوو چې دوی څه نظر دی او څه رایه دوی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو چینل ډېره شکریا ادا کوم چې راغلی او موږ اواز مو اوچت کړ. په تاسو په دې چینل په ذریعه باندې موږ سیاسي اتحاد، نور پارټۍ، تنظیمونه او څومره چې داسې خلک دي هغو ته موږ اپیل کړو چې موږ سره په دې درنه کې شرکت وکړئ او موږ سره ودرېږئ ځکه چې دا علاقه که تاسو ته معلومه وي نو په دې کې نه فیکټري شته، هېڅ قسم داسې روزګار نشته. واحد روزګار زموږ همدغه تورخام ده چې هغه نه زموږ ټوډي، کوچ او هر قسم طبقه دغه تورخام نه روانه ده. هر څه د بارډر بندش ته وجې تیر شوي د روژې نه راغلی دا بارډر بند شوی دی، بلکې دې نه یو کال مخکې هم دغسې 8 میاشتې بند و او زموږ سره بله ذریعه نه پوه شو چې موږ احتجاجونه ونه کړو. د احتجاج په ذریعه باندې زموږ دا ریاست چې دا موږ اواز اوري، بغیر د دغه نه زموږ اواز دوی اوریم نه. نو موږ دوی ته دا اپیل کړو چې ستا خپل چې کوم کاروبار دی دا افغانستان سره روان دی، ښه صحیح ټیک ټاک روان دی، موږ د غریبو خلکو اواز واورئ او دغه لپاره عملي اقدام اوچت کړئ. تاسو به اینه چې مسلسل په ټي وي باندې دا خبرونه چلېږي چې بارډر کولاوږي او کولاوږي، خو عملي اقدام نشي. نن زموږ د ملګرو په مشترکه طور باندې دا فیصله وکړه چې موږ به ګنټې 2 غنټو جدوجہد نه بلکې هغه پورې به موږ دلته پراته یو او دینه به سخت لایعمل هم تیاروو. ورځې ورځې به موږ خپل لایعمل کوو، څومره چې دوی موږ باندې ځان غلی کوي دومره به موږ خپل ریاکشن ښکاره کوو او په امن طریقې سره به زموږ د خپل احتجاج جاري ساتو او مخکې مزل به کړو چې څو پورې دا بارډر بندش نه شو. د مزدور دپاره یې دیار نه ورکړي موږ کوچونه او ټوټیان او دا څومره چې زموږ د علاقه کې بېروزګاري راغلې او دغو لپاره هېڅ طریقې کار نه جوړ کړی. د ملګري خبرې وکړې. اوس موږ یو دا بل ملګری دی چې دا څه غواړي او څه وینا د دې او دې سره خبرې کړو، بیا به وروسته خبرې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټول نه اول ډېره مننه ستاسو زموږ د غریب اواز پورته کوئ او زموږ غریبانانو له راغلی او تاسو موږ له ټیم راکړه. زه ټول نه لومړی چې دا کوم خلک زموږ ویني نو زه دغو ته دا ریکویسټ کړم، دا ورته خواست کړم چې دا کوم دلته یو غریب اواز لګېدلی دی بلکې د ټولې علاقې چې کوم اثرات دي او دغه بارډر کوم اثرات به دې علاقه لوېدلي، زه د ټولو خلکو ته دا درخواست کړم که سیاسي خلک دي که عموما عام خلک دي، زه ټولو ته دا درخواست کړم چې په دې کې شرکت وکړه او دا کوم یو غریب اواز دی دا مخکې ورسي. زمونږ چې دا کوم بارډر بند شوی که نه دې سره ډېر خلک متاثره شوي. په دې کې داسې خلک متاثره شوي چې څوک معذوره دي، څوک بوډاګان دي، څوک په کور کې څوک لري نه، لکه د دې مجبورۍ نه دلته پراته دي. موږ سره نه د حکومت څه داسې مرسته کړې ده، نه څه مرسته را سره شته. زموږ 3 احتجاجونه هم ریکارډ کړه، زموږ ته هېڅ داسې څه ریسپانس ونه شو. زموږ حکومت ته ډېر اپیلونه وکړه، زموږ ورته زموږ سره څه مالي امداد وکړه، څه جاني امداد را سره وکړه، څه مرسته وکړه. دغه خلکو سره ډېر غریبه او ډېر غریبه طبقه ده. دلته حکومت ته پته نه څه کارخانې شته، زموږ یو اوبه دي زموږ په هغه باندې بیه باندې نه بجلي شته نه اوبه شته، یو قسم سهولت نشته. یو دا
بارډر دی زموږ دلته چې دا د روزګار ذریعه ده څوک مثال کا بسکټ ګولۍ مولۍ ویسي 11 روپۍ به چوله پاتې کسو کې دی خوا راوړي 11 روپۍ به چوله ماښام نه ویسي زموږ حکومت نه دا ریکویسټ وکړ او څه داسې مرسته سره حکومت نه شوی نو موږ دا ورته درخواست کوي حکومت ته چې دا زموږ کومه در نه لګولې ده احتجاجي مظاهرې موږ وکړې که دې سره زموږ 2-3 ورځې ونه شو نو انشاءالله آینده لایحه عمل زموږ دا دی چې زموږ به انشاءالله د تورخم نه پیدل روانګو په تورو جنډو کې او اسلام آباد پورې به زموږ پیدل مارچي والسلام. د ټولو خلکو خبرې تاسو واورېدې دا ډېر غریبه او ډېر بېوسه او مظلومه خلک دي دا د جنګ ځپلي خلک دي دغو دا خواهش دی او دا هغه چې موږ ته خپل بارډر چې کوم دی د ګنډو په حساب سره دا ټول چې کوم دی مزدوران دي کم از کم چې 4-5 هزار مزدوران دي دا ټول بېوسه ګرځي دا ډېر غریبه خلک دي او کار دي چې دوی سره حکومت طرفه ډېر کوشش او ډېر ګټ کولاوېدو چانس ولا ورکوي یو ذریعه وګرځي د بل ماما سره یو خبرې کوم نو چې دی څه ډیره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه اشرف ګل تړون نوم یې لوړګي شینواری یم او شپېته کاله مو عمر دی او پخوا معذوره یم او تقریبا د 10 کسو سرپرست یم. په دې عمر او په دې حالات کې ما تقریبا 15 کاله په دې تورخم تېر کړه. په دې کې سبا ما ګټلې ماښام له ما خوړلې ده خو تقریبا دا کال نیم وشو چې د تورخم باندې څه هغه لکه یو طرف ته کرونا په نامه باندې دا بندش مندش بل طرف ته چې کوم نه کنه دا بچی بدلې را بدلې نو دلته بندش مندش راغلی نو دې باندې موږ باندې اثرات دا سخت اثرات ولوېده. ولې زموږ روزګار بند دی چې روزګار هم بند دی. ما یو زوی په عموم کې سبق وي هغه ما ګاډي ته ویسته 2 زامن منور دي هغه یو اتم کې دی او بل په پایلې کې اول هغه کې جماعت کې دی. هغه ما سرکار پرایویټ اسکول نه رويسته په سرکار کې ما داخل کو اوس دې ته مجبور یم چې دا سرکار نمبر وباسم او چرته په یو چا سره شاګردان کوم کور خو والا سره زموږ بچي تعلیم وغنم پاتې او مطلب چې نور ګرانې یو توړه په 1500 روپیا لوټه په 1500 روپیا چې هغه آمدن نو هغه موږ د کوم ځای نه راوړو نو دا اثرات او دا مشکلات بس دا زه یو ټول مزدورانو په سرپرستۍ باندې دا بیان ورکوم چې هغه ټول چې کوم کنه په دا اثر کې گرفتار دي او گیر دي. موږ دا خاص کړو هغه چارواکو نه چې هغه سره دا کارونه په لاس کې چې دا زر مخنیوي وشي او موږ ته سلیار همواره شي. تاسو دغه سپینګری ماما خبرې هم اورېدې که نور څوک خبرې کم هم موږ له ټیم ورکوو چې موږ سره خپل غم چې کوم دی چې کوم غم دی دا موږ سره شریک کړه. ډېره مننه ستاسو شکریه. بس زه خو به صرف او صرف دا نورې د مشرانو خبرې وکړې زموږ مزدورانو مشران دي خو زه به دا یو هغه وکړم محفل چې لږه مطلب حکومت ته چې موږ خو ډېر په عاجزۍ باندې راوچت شوي یو د 15 ورځو نه میاشت برابرېږي چې موږ دا احتجاجونه مظاهرې کوو. زه افسوس سره دا خبره یم چې لږه مطلب تاسو موږ نه بالکل نه مذاکراتو څخه هغه راکراله ډیل نه مطلب موږ تاسو وکړو موږ خو نار یو نور یو نو موږ دغه نسبت باندې مجبور شو چې موږ دا در نه ورکړه. که چرې دا در نه بعدم چې کوم نه کنه زمونږ څه غور او غو نشو نو موږ به بیا چې کوم نه کنه لکه څنګه چې زمونږ چیرمن سی بوي چې لکه مطلب د تورخم نه به پیادل مارچ کوو او اسلام آباد لبځو نو بس په دې باندې زمونږ ټول امانه مجبور یو وږي یو نهار یو نهوري بس. تاسو ډېره شکریا ادا کوم. مونږ اتو میاشتو نه په کورو کې ناست یو ټک روزګار هم نشته لاندې تورخان کې لیاره ته بنده ده. مونږ مهرباني وکړئ چې دا لیار د کولاو شي او مونږ بال بچهداره خلک یو او بال بچلار رزق پیدا کوو. دلته نه کارخانې شته دلته زموږ نه غرو کې نه څه آمدن شته. مهرباني وکړه چې دا لیار د کولاو کا مونږ خپل روزګار شروع کړو که لږی یو که ډېری. مونږ میاشتې نه ناست یو په کور کې او راځو بازار ته راوځو. مونږ سره بازار کې 2 روپۍ نه مونږ سره ډاسن پیسې نه مونږ سره ماشومانو اسکول پیسې نه. مهرباني وکړه حکومت دا مونږ سوال دی چې دغه میاشتې نه مونږ درنه شوري کړی او سره هم غور نه کړی. مونږ به ډېر مجبوره شو مونږ به دومره مجبوره شو چې په سرکو باندې به څملو په ټیرو ته به څملو
او مونږ ورته چې لاندې تورخان لزو احتجاج باندې او دا نارې به وایو چې مونږ سره ظلم دی مونږ مزدوران یو او غریبانان یو مهرباني وکړه په حکومت دا مرته سوال دی چې مونږ ته دا روزګار کولاو کا دا ګیر ته کولاو شي ډېره مننه مهرباني السلام علیکم د سپیګری بابا خبرې تاسو واورېدې دا ډېر غریب او ډېر لاچاره خلک دي چې دلته راغونډ شوي دي خپلې مجبورۍ خپلې غریبۍ دلته راغونډ کړي دي دوی بل دلته څه نه کارخانې شته او نه داسې نور دي نه داسې ټریلې شته نه دا بنګلو خاوندان دي او دا ډېر غریب خلک دي چې دغه تورخام ته ګوري او په شا باندې یو 2-3 غنډې راوړي نو خپلو بچو له رزق پیدا کا دلته موږ سره یو بل سپین ږیری هم ولاړی دام څه خبرې ویل فضل ربیع شینواري دام څه خبرې کول غواړي چې ده څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اول د ټولنه میډیا والا ډیره شکریا ادا کوم چې موږ مزدورانو سره په هر وخت کې منډه کړې ده او موږ سره حاضر شوي دي او زموږ د غریبانو د مزدورانو اواز یو چت کړی دی شپږمه میاشت چې موږ ته تورخام بارډر بند شوی دی په دې باندې شپږ میاشتې حکومت به موږ باندې تېرې کړې چې په 1 تاریخ او په 15 تاریخ او په 12 تاریخ په تاریخو باندې موږ شپږ میاشتې تېرې کړې اوس موږ دومره مجبور شو د مزدوران خواران دا په شا باندې ګنډه راوړو په ټوله دنیا کې چې بارډر باندې 15 کیلومتره کې څومره نږدې خلک ورسره پراته دي بارډر سره هغو ته ډېر سهولت دي مونږ په 0 پوینټ باندې پراته یو که هغه پلو پراته دي افغانستان هغه هم لوږه وایي که دې پلو مزدوران پراته دي لوږې وایي صرف او صرف مونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ ته دا ګیټ دومره آزاد کړی شي چې مونږ په شا ګنډه راوړو او بچو له رزق پاک کوو مونږ دغه نه نوره هېڅ مطالبه نشته د حکومت نه که مونږ سره دا خبره